د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جسد د مدینې منورې څخه غلا کی، مګر څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باچا ته په خوب کې راغلی او دا لویه توطیه یې شنډه کړل. دا پیښه په 1550 هجري کال کې د مسلمانانو د عادل او زړور باچا سلطان نورالدین محمودی زنګي په وخت کې شوې ده. سلطان نورالدین زنګي په شام یا سوریه کې چې د دواړو نومونه د یوه ځای دي چې یوه شپه په خوب کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ولیدی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و محمود زنګي ته په دا خوب کې دوه کسان ښکاره کړله چې د مخونو بڼه یې ډیره بدله وه. دوه کسان یې ورته ښکاره کړه په خوب کې او د مخونو بڼه یې بدله وه، یعنې د دې سیمې خلک نه معلومېدل. او سلطان ته یې وویل ول ای نورالدینه ما د دې دواړو څخه وژغوره. سلطان محمود زنګي په بیر او منډه چې د خوبه څخه راویښ شو، ډېر خوابدی دی، بل ډول دی، نو ډېر په چابکۍ سره یې اودس وکړي، یو دوه رکعته نفل یې وکړل او بیا بیده شو. دوهم ځل بیا کټ مټ همدا خوب تکرار شو. هغسې خوب یې ولیدی چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام هغه دوه کسه ورښکاره کوي، وایي ما د دغو دوو څخه وژغوره. کله چې دریم ځل هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته په خوب کې همدا خبره وکړل، نو سلطان پوه شو چې په مدینه منوره کې کومه لویه حادثه روانه ده، یو ګډوډي شته. سلطان محمود زنګي سمدستي خپل وزیر جمال الدین مصلي راوغوښت. هغوی په همدې نیمه شپه کې د زرو سپرو سرتیرو او ډیرو مالونو سره د مدینې منورې په لور باندې روان شول. هغوی په کم وخت کې مدینې منورې ته ورسېدل، یعنې ډیر په چابکۍ سره تلل. مدینې منورې ته د رسېدلو سره سم سلطان امر وکړي چې د مدینې منورې ټوله اوسېدونکي چې راغونډ سي، راټول دي سي، تر څو باچا ورته صدقه او ډالۍ وویشي. دیو خوا دوه کسانو پسې ګرځي. د سلطان اصلي موخه دا وه چې په راټولو سوو خلکو کې هغه دوه مخونه پیدا کړي کوم چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې ورښکاره کړې وه. د مدینې منورې ټول خلک یو یو راغلله، ډالۍ یې واخیستلې، هغه کم صدقې چې وې هغه یې واخیستلې، مګر سلطان محمود زنګي هغه دوه کسان پیدا نه کړل کوم چې پیغمبر علیه السلام ورته ښودلي وه. نو سلطان د والي څخه پوښتنه وکړل ول آیا په مدینه منوره کې داسې څوک پاته دی چې دلته نه دی راغلی؟ یعنې ټول خلک دلته اوس ما ته حاضر شول. والي ورته وویل ول نه، د مدینې ټول خلک راغلل، خو یوازې دوه تنه مغربیان مراکشان، هغه زاهدان پرهیزګاره خلک دي چې هغوی ډېر عبادت کوونکي دي او خلکو ته اوبه هم ورکوي او د هېچا څخه څه نه غواړي، خیرات شی نه غواړي، هغه خپله خانان دي، خپله غنیان دي. نو سلطان امر وکړي ول هغوی هم همدا اوس ما حضور ته راولي. کله چې هغه دواړه د سلطان مخ ته ودرول شول، د سلطان محمود زنګي د بدن وریښتان جګ جګ ودرېدل. دا کټ مټ هم هغه دوه کسان و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې ورته ښوولي وه او په خوب کې ورته اشاره کړې وه. سلطان ورڅخه وپوښتله ول تاسو څوک یاست او دلته څه کوئ؟ هغوی ورته وویله ول موږ د حج دپاره راغلي یو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب مو غوره کړی دی. سلطان د هغوی کور ته ولاړه او په کور کې ډیر مالونه، کتابونه او خوراکي توکي ولیدل چې د دې خلکو په کور کې خورا ډول ډول شیان پراته دي، مګر سلطان کومه شکمنه نښه پیدا نه کړله. سلطان د خونې د کمبلي یا غالۍ یو طرف یو کنج راپورته کړي، دلته یو عجبه راز افشا شو. د غالۍ لاندې یوه لویه تخته ایښودل شوې ده. کله چې سلطان هغه تخته پورته کړله،
لاندې یو ژور تونل کیندل شوی دی چې مستقیم د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د مبارکې حجرې یعنی قبر لور ته تللی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو د عایشې رضی الله تعالی عنها په حجره کې ښخ دی. دا تونل سیده هغه ځای ته کش شوی دی. نو سلطان هغوی سخت ووهل تر دې چې هغوی په خپل جرم اعتراف وکړي. هغوی دواړه عیسایان وه چې د باچا د خوا څخه په ډیرو پیسو باندې ګمارل شوي وه تر څو د شپې د خوا په پټه تونل وباسي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک جسد غلا کړي. هغوی وویل چې موږ نن شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قبر ته رسېدلي وو، مګر د ځمکې لاندې موږ یو داسې سخت غږ او زلزله واورېدلی او زلزله راته پیښه شوله چې موږ بیرته راستانه شو او موږ ډېر وبېرېدلو. کنې نن شپه موږ رسېدلو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جسد. سلطان نورالدین زنګي ډېر وژړل، د الله شکر یې ادا کړي او امر یې وکړي چې د هغو دواړه سرونه چې همدا اوس کاټ سي، سرونه چې پرې سي. بیا سلطان یو بل تاریخي کار وکړي، هغه دا چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حجرې شریف په شاوخوا تر ځمکې لاندې د اوبو تر کچې پورې کوم ځای چې اوبه کوي تر هغه ځایه پورې یوه لویه کنده پر ګنبده باندې شاوخوا راوګرځوله او هغه یې د ویلې سوي میسو څخه ډکه کړله او د ویلې سوي میسو او اوسپنې څخه ډک کړله تر څو تر قیامته هیڅوک ونه سي کولی چې د ځمکې لاندې څخه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قبر ته نږدې سي.